مولانا عبدالرحمن شاکر چې د مفتی منیر شاکر زوی دی، نن د جمعې په لمانځه کې د خپل پلار شهید مفتی منیر شاکر په مسجد کې په منبر د جمعې خطبه ویله او په هغه ځای کې د دې مخکې چې به د پلار مفتی منیر شاکر کوله. د مفتی منیر شاکر زوی مولانا عبدالرحمن شاکر پر ملایانو سخت نیوکې وکړي او ویل چې ملایانو د خدای له کتاب سره خیانت شروع کړی. عبدالرحمن شاکر زیاتوي چې د خپل پلار په قدمونو به قدم ږدي او د هغه لار به تعقیبوي. نوموړي د خپل پلار د وژل کېدو وروسته نن د جمعې د لمانځه په لومړني امامت او خطبه کې دا خبره وکړه. د پلار مفتی منیر شاکر تر ډیره په ملایانو د سختو نیوکو له امله مشهور وو او په پښتنو کې ډیر ځوان نسل د هغه تعقیب کوونکي او د هغه مینوال وو. د هغه په ځای د هغه زوی عبدالرحمن نن د جمعې لومړنی امامت وکړ او د خپل پلار په اړه په ملایانو په سختو نیوکو سره وویل د خپل مزاج مطابق دی د قرآن کریم ترجمه او د معنا مخنیوی وشي. ښاغلی شاکر د جمعې د لمانځه امامت تر ځان لوړ بللو سره وویل که څه هم راته ډېره سخته ده او زه دومره مطالعه نه لرم، خو بیا به هم د خپل پلار لار تعقیبوم او د هغه په قدم به قدم ږدم. له کوم منبر چې زما پلار د دین او قرآن دعوت ورکوو، له نن وروسته به زه د خپل پلار لار تعقیبوم او له همدې منبر څخه به د هغه نیمګړې لاره مکملوم. عبدالرحمن شاکر په خپلو خبرو کې خلک د قرآن کریم صحیح زده کړې ته راوبلل او ټینګار یې وکړ د ملایانو د مزاج مطابق د دین له زده کړې دې ځان وژغوري.